جرمني په روان زیږدیز کال کې 1.2 میلیونو کډوالو ته پناه ورکړې ده. جرمني رسنۍ وایي چې له دې ډلې څه باندې 1 میلیون یوازې له اوکراین ورکډول شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې چې په جرمني کې د افغانستان، سوریې، عراق او ترکیې د 180,000 او 612 تر نورو کډوالو دوسیې هم تر څېړنې لاندې دي چې ښایي د کال تر پایه پناه ورکړل شي. جرمني تر دې وړاندې په 2015 کال کې تر ټولو لوی شمېر کډوالو ته پناه ورکړې وه، چې شمېر یې 890,000 تنو ته رسېده. تازه شمېرې ښایي چې په 2022 کال کې دغه هېواد ته د ورغلو کډوالو شمېر 1.5 برابر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جمهوریت تر سقوط وروسته د امارت په راتګ سره تېر میاشت جرمني اعلان وکړ چې د خبریالانو په ګډون به هره میاشت د بشري حقونو برخې کارکوونکي، ورزشکاران، د ښځو د حقونو فعالې او ورته نور اشخاصو ته د جرمني هېواد د مهاجرت قانوني اسناد ورکړي. جرمني له امریکا او کاناډا وروسته هغه هېواد دی چې زیات شمېر افغانانو ته یې په خپل هېواد کې پناه ورکړې ده.